دا د خټو وړي مجسمې دي. دا مجسمې په 15 منټو کې جوړیږي. د دې مجسمو په جوړښت کې د اوزار په ځای د شامدار کاکا د ګوتو جادو زیات کار کوي. دا ولا اننګي غونته جوړ کوم داسې دا داسې دا پوزه شوه. دا تاسو وګورئ دا پوزه شوه. اوس ما ته دی اوس دا ښایي چې زه څه شکل کې ما یا څه دغه ما. شامدار کاکا تر 10 جماعت پورې تعلیم کړی خو د مجسمو جوړولو هنر یې زیاتره په خپل سر حاصل کړی. دا بچپن وړکوان نه به سارو مارو سرول نه ګډورو مړورو دا ګډورو مړورو به مې جوړول. ګډورو مړورو به مې جوړول چې ګډورو مې جوړول نو بیا باندیان شروع کړه. نو اوس چې کم دی نو هر څه جوړولی شم دا وګورئ. هغه د مجسمو جوړولو لپاره مناسب ځای نه لري او د خپل کور په انګړ کې جوړوي. پورا ځای نشته دی او مخالفت ډېر کېږي نو د ځای د وجې چې کوم دی نو ځای نشته دی. ځای نشته دی چې پوره ځای کې کېږدم چې ګنې یاره د هغې څه ریکارډ وي یا څه. د یوې مجسمې په جوړولو کې یوازې له 15 تر 20 منټو پورې وخت لګي. شامدار کاکا د صوابۍ د مانیرۍ اوسیدونکی دی او له وړوکیوالي راهیسې له خټو مجسمې جوړوي. قدرتي طور داسې حاصل دی ما نه استاد شته نه مې شاګرد شته نه دا زده کېږي او نه دا چاته ښولی شم. زه به ورته یو شی وښیم خو بل شی به څنګه کوي. زه چې څه مخې له څه راځي هغه زه جوړوم او چې څه که جینۍ کالکی. شامدار کاکا په وابډه کې نوکري کوله او له ریټایر کېدو وروسته یې په مستقل توګه د خټو مجسمې جوړول شروع کړل. خو نوموړی وایي چې د مجسمو جوړول یې د ګټې وټې وسیله نه بلکې شوق دی.